او د دواړو مرجع یعنی د ټولو پیغمبرانو کوم کتابونه چې پرې نازل شوي مخکینی اوسني دغه ټول د الله جل جلاله په وسیله به نازل شوي یو مرجع ده چې هغه الله جل جلاله ده. اوس راځو دې ته چې څلور کتابونه دي. څلور کتابه دي: تورات، انجیل، زبور، قرآن. تورات یعنی په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی و. زبور په حضرت داود علیه السلام باندې نازل شوی و. انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې، او قرآن مجید په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې. نو مخکینی کوم کتابونه چې دي چې په پیغمبران باندې نازل شوي وو هغه ټولو کې دوی لاسوهنې کړي، یعنی لیکنې پکې کړي دي د ځینې کسانو. نو هغه که چېرته کومه نقطه تا ته پوښتنه پکې پیدا کېږي راشي قرآن پاک ته، قرآن پاک کې که چېرته مشابهت درلود هغه صحیح ده که نه بیا نه ده. یعنی یوازینی کتاب دی چې قرآن دی هغه یعنی اخري کتاب دی او په هغه کې لاسوهنه امکان نه لري او نه شوې ده. هغه تر ټولو نه پاک او یعنی اوس وخت کې ټولو حقایقو ډک کتاب دی. کولی شي ترېنه ټول حقایق د الله جل جلاله خبرې دي او کولی شي چې مرسته ترېنه واخیستل شي. په همدا ډول سره که لکه څنګه مې چې مخکې ویلې هر هغه نقطې چې قرآن پاک سره د نورو کتابونو مشابهت لري هغه قبول کړئ، او که مشابهت نه لري یعنی دوی پکې دغه کتابونو کې دوی لاسوهنه کړې ده، یعنې اضافه لیکنې پکې کړې دي نو د خپلو نفع په مفاد باندې. نو همدا ډول سره د جنیز کتاب په اول سوره کې ویل شوي دي چې شپږو ورځو کې الله جل ځمکه پیدا کړله، ځمکه او اسمان نه. همدا ډول سره په قرآن مجید کې هم الله جل فرمایلی دي چې ځمکه او اسمانونه الله جل په شپږو ورځو شپو کې پیدا کړه، یعنی شپږو ورځو کې. شپږ ورځې یعنې په عربي کې یوم چې څلېرې ساعته، نو یعنې څلېرې ساعته دغه طویل المدت څلېرې ساعته چې دي یعنې شپږ ورځې شپې کې. نو الله جل ځمکه اسمانونه پیدا کړه په همدې ډول سره. نو که مخته راسو په اول سوره د جنیسس کتاب کې درېیم نه تر پنځم آیاته پورې چې الله جل جلاله شپه ورځ په اولنۍ ورځ پیدا کړله. نو په بل ځای کې هم کتاب چې منبع د رڼا چې ده هغه ستوري او سپوږمۍ ده هغه پیدا شوي په څلور ورځو کې. نو دوی ساینسي خبرو کې په همدې شکل وایي بیاناتو کې چې یعنې لومړۍ ورځ باندې چې هغه سپوږمۍ پیدا کړه، بیا نو وروسته څنګه وایي چې څلور ورځو کې چې هغه لومړی سپوږمۍ بیا ستوري دا شیانې پیدا کړه. دا کومه ډول کولی شي د خبرې سره تاییدي ویمنو ورسره. ښه نو په همدې ډول سره زیات مثالونه دي چې په دې په اړه باندې ورکوی شو، خو یو وخت ما مناظره درلودله د ولیم سره تقریبا د ساینس او قرآن او د تورات په حقوق په اړه باندې زیات بحثونه پرې وکړو، خو وخت نشته چې زه وخت یاري راسره نه کوي چې زه تاسو ټول ووایم. خو یعنې داسې زیات کولی شو چې زیات بحث پرې وکړو. خو راځو دې ته چې په تورات کې د آدم علیه السلام په اړه باندې څه وایي چې هغه 15,000 کاله او 1500 کاله مخکې هغه پیدا شوی دی. ساینس هم وایي چې بیلونه او کالونه مخکې آدم علیه السلام وجود درلوده، خو قرآن پاک هم د آدم علیه السلام په اړه باندې بحث کوي، خو یعنی د آدم علیه السلام د وخت تاریخ یې نه ښیي. د جنیسس کتاب کې د 6 تر 8 آیاته پورې هم راغلي دي چې وایي د نوح علیه السلام د کښتۍ په اړه باندې د هغه قوم د غرقېدو په اړه باندې چې هغه د ټوله نړۍ د اوبو لاندې شوه. یعنې دوی وایي چې دلته وایي چې د نوح علیه السلام په وخت کې ټوله نړۍ د اوبو لاندې شوه. نو په همدې ډول سره قرآن پاک کې هم ویل شوي، خو تاریخ یې نه ده ذکر شوی. د نوح علیه السلام په اړه باندې ویلي چې د هغه امت د اوبو لاندې سو، نه ټوله نړۍ. همدا ډول سره ویل شوي دي چې په مصر کې داسې نښې نښانې شته دي چې هغه په 21 صدۍ کې 22 صدۍ پورې یعنې هېڅ ضرر یې نه ولیدلی. همدا ډول سره نوح علیه السلام 21 صدۍ نه تر 22 صدۍ دغه صدیو کې دی اوسېده، مخکې د حضرت عیسی علیه السلام د زېږېدل
بدلونه. نو هغه وخت کې وګورئ تاسو زه دا نه وایم چې ټول تورات غلط دی. نو د دې نه دا معلومیږي چې قرآن پاک نه کاپي شوی نه تقلید شوی دی. نو ځکه الله جل په قرآن پاک کې فرمایي د سجدې په سوره د 22 سوره د اول نه تر 2 آیاته پورې او وایي آیا دوی وایي چې دا قرآن پاک تقلید شوی؟ نه، دا د الله جل برحق او حقایق دي، دا د الله جل خبرې او د الله جل کلام دی. نو د همدې لپاره چې راشو وایي چې قرآن مجید حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه د تورات څخه کاپي کړی او نه تقلید کړی دی، هرگز دا امکان نه لري، بلکې قرآن پاک د الله جل جلاله کلام دی. خو را به شو زیات بحث ته. نو په همدې ډول سره که راشو عادي کتابونو ته چې انسانانو لیکلي، لکه د کیسو کتاب، اکثره ناولونو کې راغلي دي چې یو وخت چې یو ګیدړ او لمپ یا چراغ و، نو یو ګیدړ او غار و، یو ګیدړه په یو ځنګل کې اوسېده. یا هم په تورات کې راغلي دي چې الله جل جلاله یو وخت ویل کنه. خو دلته که راشو وګورو قرآن پاک ته، هغه د الله جل جلاله کلام دی او هغه خاص دی. یعنې د ټولو کتابونو څخه قرآن پاک خاص دی. خو که راسو لومړی آیات ته چې رانازل شو، هغه اول سوري آیات نه دی بلکې شپږ سوره د العلق دی او اولنی آیات دی. خو قرآن پاک یعنی سیکونس او طبقه بندي شوی نه دی لکه د نورو کتابونو په شان دی. تورات کې نه دی ویل شوي چې اول آدم علیه السلام و بیا ورپسې نوح علیه السلام و په ترتیب سره داري و پاړه باندې مکملا د اول آیات نه سورې نه شروع کول تر پایه پورې دا راغلي. نه، قرآن پاک هر آیات هر سوره خاص ته او په خاص ډول سره الله جل جلاله نازل کړي دي. نو داسې زیات مثالونه دي چې ورته ورکولی شو چې قرآن پاک د الله جل جلاله ځانګړی کتاب دی او الله جل جلاله کلام دی. نو الله جل جلاله 11 سوره د هود 40 آیات کې فرمایلی دي، نو ویلي دي چې په دې باندې تم نه پوهېدی او تا نه مخکې خلک هم په دې باندې نه پوهېدل. چې پیغمبره نه ته پوهېدی نه تا نه مخکې خلک په دې باندې پوهېدل. نو 12 سوره د یوسف او 2 آیات کې الله جل فرمایلی دي چې ای پیغمبره نه ته پوهېدې نه تا نه مخکې خلک پر دې باندې پوهېدل. همدا ډول سره که څوک ووایي چې زه مثلا دوی دا ادعا وکړي چې دا خو عربي و، د عرب څخه او دی په دې باندې پوهېده. نو الله جل جلاله په قرآن پاک کې د کاف د خلقو نه هم بیان شوی ده، همدا ډول د ذوالقرنین هم بیان پکې کړی ده. نو په دې باندې خو یو عام سړی نه پوهېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لومړی یعنی دا دا ټول د الله جل جلاله لخوا ورته ویل شوي په قرآن پاک کې ورته ویل شوي. دا معلومیږي چې قرآن پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکنه نه کړې او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تقلید کړی او نه یې لیکلی ده. ښه نو راځو دې ته چې ځینې خلک وایي قرآن مجید فریب دی. نو تاسې موږ ته ووایي چې په قرآن پاک کې یوه کلمه د فریب موږ ته پیدا کړئ، نو بیا ولې دا تهمتونه لګوئ؟ که تاسې ګورئ ځینې خلک دي، ګورئ ځینې خلک دي هغوی چې دي یعنی ځان خبرې کوي، ځان په خپله نادان او احمق کوي، یعنی په ځینې خبرو باندې چې د اسلام او د قرآن پسې تهمت تړي، نو خپله بیا منطقي دلیل هم هغه خپل تهمت ته بیا دوی نه لري. ښه نو راوشئ یو مثال ته ګورئ. که چېرته یو د الف شخص ته ووایي چې دا ستا دښمن دی، نو په همدې ډول سره د ده په نظر کې همدا غورځي چې دا زما دښمن دی. نو کره د وخت په تېرېدو سره بیا هغه بې شخص د الف شخص ته کوم چا ویلي چې دا بې شخص دښمن دی، نو دا شخص وایي چې ولې ته ما ته دښمن وایې؟ نو بل شخص د الف شخص ته وایي چې ما تا ته نه ویل چې دا دښمن دی، وګوره. نو همدا ډول دوی یعنی په دې ډول سره تهمت لګوي چې هغه یعنی هیڅ بې بنسټ او بې معنا وي، یعنی ځان په خپله احمق او نادان کوي په دې تهمتونو لګولو سره. یعنی اسلام کې وایي دوی تهمت لګوي، اسلام وایي چې دوی تهمت لګوي، خو دوی په خپل تهمت کې بیرته نادان او احمق کېږي ورسره. ښه نو قرآن ټول په دلایلو ولاړ دی او ټول په حقایقو ولاړ دی. نو زیات همداسې دلایل او حقایق قرآن کې ټول حقایق ټول دلایل شته دي. نو ځکه په قرآن پاک کې الله جل فرمایي همدا ډول سره 14 سوره د ابراهیم 52 آیات کې وایي
دا د الله جل جلاله کلام دی او دا ټول بشر ته لیږل شوی دی چې یو بل ته لارښوونه وکړي، یو بل ته سمه لاره پرې وښیي. ځینې خلک په دې باور دي چې قرآن پاک یعنی اجازه نه ورکوي چې د نورو سره بحث دا تشویق دی کوي دي نه چې د نورو سره پرې بحث وکړي مذاهبو په اړه باندې، مذهبونو په اړه باندې، بلکې اسلام د تشویقوي دې ته مناظرې او بحثونه ورسره وکړي نورو مذهبونو سره. او دلته الله جل جلاله 14 سوره د نحل او 125 آیات کې فرمایلی دي ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. د هغوی سره تاسې بحثونه وکړئ، د هغوی سره دلایلونه تاسې بیان کړئ، د هغوی سره خبرې وکړئ، تاسو یې حق دین ته را دعوت کړئ. اسلام اجازه ورکړی چې تاسې دلایل ورسره ووایي په حکمه او حسنه سره، په ډېر غوره او بهتره لاره سره. ښه راځو ځینې احتمالي دلایلو ته. یو نفر به وایي چې قرآن پاک د الله جلو کتاب نه دی، خو دروغ تړي. نو دلیل ورته شته. ته ماته وایې څنګه چې الله جلو کتاب نه دی؟ الله جل جلاله په قرآن پاک کې وایي چې دا د الله جلو کتاب دی، یعنی دا د هغه کتاب دی او دا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. او ته وایې چې دا نه دی. خیر موږ دلیل ورته وایو د ده دغه ادعا دروغ ثابتو. دوهم په همدې ډول سره یا به ده دغه پیسې خوړلې وي، یا به د کوم شهرت دپاره دا خبره کوي، یا د کوم بل دلیل دپاره به دا خبره کوي. یعنی زیات دلیلونه کیدای شي چې دی دا خبره وکړي چې قرآن کې دی دروغ ورپسې وایي، یا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن لیکلی دی، بلکې موږ دلیل ورته وایو د دغه ادعا دروغ ثابتو. یعنی د دې نه دا معلومیږي چې قرآن مجید د الله جل جلاله برحق کتاب دی او دا کتاب د الله جل جلاله دی. نو الله جل جلاله په قرآن مجید کې په زیاتو ځایونو کې ویلي دي چې دا کتاب د الله جل جلاله دی او دا کتاب د الله جل جلاله څخه را نازل شوی دی. 45 سوره د الجاشیه د اول نه تر 2 آیاته پورې. تنزيل الكتاب من الله عزيز الحكيم. دا نزول د کتاب دی د هغه خدای نه چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي، چې دا د الله جل جلاله کتاب دی او الله جل جلاله را نازل کړی او برحق کتاب دی. په بل ځای کې 4 سوره د الانعام 19 آیات کې الله جل جلاله فرمایي. 12 سوره د یوسف اول نه تر 2 آیاته پورې. 20 سوره د طه 114 آیات. 22 سوره د السجده اول نه تر 3 آیاته پورې. 14 سوره د الیاسین اول نه تر 3 آیاته پورې. 19 سوره د الزمر اول آیات کې. 40 سوره د الغافر 2 آیات کې. 45 سوره د الجاشیه 2 آیات کې. 55 سوره د الرحمن اول نه تر 2 آیاته پورې. هم دا ډول سره 40 سوره د الانسان 23 آیات کې. دلته دا ټول کې وایي چې دا کتاب د الله جل جلاله دی او د الله جل جلاله لخوا نازل شوی دی. نو بیا راشو دې ته چې دوی غلطې ادعاګانې کوي، نو ته دا ټول را سره نه منې. راشه دا دلایل ومنه، دا آیاتونه دا صورتونه را سره ومنه. اوس خو به را سره منې که نه؟ دومره آیاتو سره خو به نه. ښه راځو د ساینسي اړخ ته د دوی یعنی ساینس د نګانه دوی چې په اسلام کې نیوکې او لاسوهنې کوي، یعنی اسلام باندې ادعاګانې چې دوی کوي. ساینس دوی یو څه لري فلسفي یعنی ازمویي فلسفي چې دوی ورته وایي. نو که چېرته ته یو څه راوړې، یو نوی اختراع راوړې، نو ورته وایي چې زه دا اختراع لرم. دوی لومړی پوښتنه هم دا ساینس پوهان درنه دا کوي چې ته موږ ته دا په اثبات او په ثبوت ورسوه چې څنګه دغه اختراع غلطه ثابتولی شو. نو ساینس پوهان ډېر مصروفوي. که راشو آینشتاین تاسې وګورئ 21 صدۍ نه که په دې خوا د هغه یعنې د کائناتو په اړه باندې هغه څېړنه کړې وه. د هغې نه لومړی دا ویل چې څنګه دغه زما څېړنه یعنې زه غلطه ثابتولی شم. یعنې دوی که چېرته څېړنه وکړي 6 کالونو وروسته یعنې دوی په دې باندې پوه شي چې په کومه موضوع په څه کې ده.
یعنی تاسې دا فکر کوئ چې قرآن کې لاسوښنه شوې او قرآن غلط ثابتوئ، یعنی تاسې وایئ قرآن د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لخوا لیکل شوی ته ونعوذ بالله، یعنی دغه ټول تاسو ادعاګانې یعنی غلطې دي. لکه څنګه مې چې وویل چې دریو ډوله ازموي فلسفي دي. لومړی دا چې هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت و دوران و هغه وخت کې دا جوړه شوې، دوهم دا د اوس دپاره، دریم د راتلونکي دپاره به دوی دا څېړنې او دا ادعاګانې ترسره کوي.